د افغانستان قندهار ښار کې د 50 نه زیاتو خلکو یوه عوامي اجتماع شوې ده چې پکې د پښتنو خلاف جوړ شوی فلم پانیپت خلاف اواز اوچت کړی شوی دی. غونډې ته خطاب کوونکو د افغان دولت نه غوښتنه کړې ده چې د هندوستان حکومت سره خبرې وکړي او د دې فلم په ریلیز کولو پابندي ولګوي. د پښتنو خلاف جوړ شوی فلم پانیپت خلاف آواز اوچتولو او خپل اندېښنې ښکاره کولو لپاره قندهار کې یو عوامي اجتماع شوه. په اجتماع کې د 50 نه زیات کسانو ګډون کړی و. اجتماع ته د قندهار صوبایي کونسل غړي نعمت الله وفا او نورالیا کلیوال سره د نورو مشرانو خطاب وکړو. غونډې په هندي فلم پانیپت د سخت خفګان او غصې اظهار وکړو. د هغوی وینا وه چې په دې فلم کې د پښتنو هیرو یو بوزدل او ظالم په شکل کې ښودلی شوی دی، د کومې سره چې د پښتنو جذبات مجروحه شوي دي. هغوی د پښتنو د عظیم هیرو بدنامۍ کولو د هندوستان د دې اقدام سخت مذمت کړی دی. غونډې ته خطاب کوونکو هندوستان ته خبرداری ورکړې ده که د پښتنو تاریخ صحیح کولو ته توجه ورنه کړی شوه نو بیا د دې رد عمل ته هم تیار اوسي. غونډې د افغان دولت او تاجرانو نه د فلم نه ریلیز کولو غوښتنه هم وکړه. غونډې د افغان حکومت نه مطالبه وکړه چې د فلم پانیپت مسله د بھارتي حکومت سره اوچته کړي او د دې فلم په ریلیز کولو د پابندي ولګولی شي. غونډې د بابري جومات په اړه د بھارتي سپریم کورټ د فیصلې هم مذمت وکړو.